عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغوی دور دا د یو انصاف دور و، یو عدل او انصاف د هغوی دور کې او دیني خدمات دا به ډېر زیات کړي. د دې دور کې د دین په تبلیغ باندې دا ډېره توجه وه او دوی په خپل دور کې د هندوستان چې کوم راجاګانو هغوی ته خطونه ولیکل که چېرته مسلمانان شي نو حکومت به هم د هغوی باقي وي او هغوی به حکمراني کوي او حقوق به ورته حاصل وي چې کوم حقوق نورو مسلمانانو ته حاصل وي هغوی ته به هم حاصل وي. نو هغوی خلکو ته د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د نیک سیرت او د عدل او انصاف د هغوی معلومات شوي وو. هغوی مسلمانان شو. کله چې یو د ملک یو بادشاه د علاقې یو مشر هغه مسلمان شي او هغه کوم عمل کوي نو عوام هغوی هم بیا ورپسې تابع وي، تابعداري کوي، هغوی هم بیا هغسې کوي. نو دا ډېر یو لویه فایده وشوه. خل بیا ډېر مسلمانان شو. په مراکش کې بربر قبایل هغوی آباد وو. هلته خپل نایب اسماعیل ابن عبدالله هغه استولی و. هغوی هلته د ډېر عدل او انصاف حکومت وکړو، ډېر عدل او انصاف مظاهره یې وکړه. بیا چې کوم بربر قبایل وو په هغوی کې دعوت وچلېدو او کوم سردارانو هغوی ته عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغوی خطونه دا واستول. نو ډېر زیات خل هغوی اسلام په حلقه کې داخل شو او اسلامي قبول کو. همداسې په مرکزي ایشیا کې په دې کې مسلمانانو ډېر فتوحات کړي وو. نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دې قبایلو مشرانو ته خطوط ولیکل، د دوی خراج معاف کړو، دې سره ښه سلوک وکړو دپاره د دې چې مسلمانان شي. قبایلي عصبیت دا څه حده پورې دا شروع شوی و. د عربو قبایل دوی به په خپلو قبیلو باندې قومونو باندې دې باندې به فخر کولو. دا فخر دا راپورته شوی، یعنې یو کس یو قبیلې سره تعلق وي، یو ژبه دا وایي، یو علاقې سره تعلق وي، په دې باندې فخر کوي، د دې دپاره جنګ کوي او بل قوم ته بلې قبیلې ته هغه ته بد رد وایي، کنځل کوي، نفرت دې نه کوي. نو دا د جاهلیت اعمال دي او دا ګناه ده. نو د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور کې دا څیز دا راپورته شوی. نو هغوی دې طرف ته ډېره توجه وکړه او بیا خطوط یې واستول چې کوم د قبیلو مشرانو هغې ته یې خطونه واستول او دې کار نه یې هغوی منع کړه. او دا آیات مبارکه دا به یې ورته لیکلو انما المؤمنون اخوه، چې بېشکه مؤمنان خپلو کې وروڼه دي. مؤمنان مسلمانان دا په خپلو کې وروڼه دي، که د دوی تعلق دا هرې ژبې سره، هرې قبیلې سره، هرې علاقې سره وي. بل مسلمان سره به یو کس مؤمن دی، مسلمان دی، که هره ژبه وي، هرې علاقې سره تعلق دی، هر قوم سره تعلق دی، هر رنګي، توري، سپیني، غنم رنګ، هر رنګ والی، خو چې مسلمان دی، مؤمن دی، کلمه وي، نو دا زمونږ ورور دی. د ده به څوک مال دا به هم نه غصب کوي، ده ته به څوک ضرر هم نه رسوي، قتل کوي به هم نه په ناحقه. نو د مؤمن سره، مسلمانانو سره په دې وجه جنګ کول چې دا د ژبه بدله ده، دا د بلې علاقې دی او یا دا بل قوم دی، په دې وجه باندې جنګونه کول او کنځل کول او نفرتونه کول دا ناجایز دي. او که دا جنګ څوک کوي او دی کې قتل شي نو دا د جاهلیت مرګ دی. نو دغه سیس طرف ته هم عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغوی دې ته هم توجه وکړه، ځکه دا سیس ډېر خطرناک و او هغوی ته پته وه که دا مخکې لاړ شي د مسلمانانو د اتفاق دا د منځه وړي. مسلمانان ټوکړې ټوکړې کوي، په دنیا کې به ډېر وي خو کافران به پې لکه د مرغانو مسلط وي، څه به کولی نه شي، ځکه خپلو کې به اتفاق نه وي، د دوی اتفاق دا به ختم شوي. نو دې څیز نه به خلک منع کوي.